زار مکړی له د اتلانو کارنامې سر پورته کاوه د خپل د ناکراره او دردمنو شپو په ستړي روح کې د وطن ساتونکو سپاهیانو ژوندي بیانونه. محکم افغانستان، محکم افغانستان. دغه خپرونه مو د خونړۍ مبارزې د اتلو سپاهیانو سرښندنو، ویاړونو او کارنامو ته ځانګړې کړې. محکم افغانستان، ساتونکی له اشرارو نه هردم افغانستان. اتلان خپرونه هر یکشنبه د شپې له 8 تر 9 بجو پورې په ژوندۍ بڼه د میدان وردګو ملي راډیو څخه اوریدلی شئ. ژوند به منفرد ساتل د وطن یو تضمن به منفرد او بیا ځلې دوشنبه د ماسپښین له 3 تر 4 بجو اوریدلی شئ. غشتي دي کړي درته ډېرې موسلګۍ بیرغ ورپه سر پورته کوه ویاړ لرم ځکه مې سپېڅلې شمله برده ټیټه مې وپښو ته د کفري نړۍ اکثره ده. څوک چې مخالف وي او تا نامامي توهین کوي، توره د ایمان مې بس په سر ور برابره ده. توره د ایمان مې بس په سر ور برابره ده. اوس جنت وطن کې اسلامي پاک نظام پلی. بسم الله الرحمن الرحیم. د میدان وردګو ملي راډیو ډیرو عزتمندو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شپه مو په خیر. هیله من یم چې تاسو ټول به له خپلو کورنیو سره روغ سلامت او د امن د خوښیو په غولي وئ. له نیکه مرغه دا د یو ځلې بیا هم ستاسو د خپلې خپرونې وخت را رسېدلی دی. د اتلانو کارنامې خپرونه ده. هیله من یم چې تاسو به د خپرونې تر پایه را سره ملتیا وکړئ او د تل په څیر به دا خپرونه هم را سره واورئ. له نیکه مرغه نن بیا هم خپرونه کې یوازې نه یم، یو ډیر قدرمن میلمه را سره شته دی. هیله ده چې تاسو به د خپرونې تر پایه را سره اوسیږئ او د دې قدرمن میلمه خوږې خاطرې به را سره واورئ. او قدرمن میلمه مو د اتلانو د کاروان او د تیر 20 کلن جهاد د مبارزو د ډګر یو اتل دی. د نننۍ خپرونې میلمه مو د میدان وردګ ولایت د سرې میاشتې رئیس ښاغلی مولوي عبدالقدوس عمر صاحب دی چې له نیکه مرغه نن را سره سټوډیو کې دی او زموږ یې بلنه منلې ده او د اتلانو کارنامې خپرونه کې نن زموږ سره ملتیا کوي. ډیره ترې مننه کوو مولوي صاحب، کور ودان چې وخت مو راکړ خپرونې ته راغلی. ډیر په خیر راغلی. بسم الله الرحمن الرحیم. د میدان وردګو ولایت د ملي راډیو تلویزیون ټولو همکارانو او د ټولو اوریدونکو نه مننه کوو، خصوصا د تاسو څخه چې موږ ته په دې خپرونه کې وخت راکړ. خیر اوسه، مننه. ډیره زیاته مننه مولوي صاحب، قدرمنه. ډیر په خیر راغلی. قدرمنو اوریدونکو له موږ سره واوسیږئ. د تخنیک په چارو کې را سره ګران همکار روح الله روان ملتیا کوي او د موږ نن قدرمن میلمه مولوي صاحب عبدالقدوس عمر دی. راځو د خپرونې زولۍ ته راځو او پیل دې کوو چې قدرمن مولوي صاحب د شخصي ژوند په اړه معلومات راکړئ چې د میدان وردګو ولایت په کومه سیمه کې اوسیږئ او د کومې سیمې یاستئ؟ زه خو فلحاله په میدان وردګ ولایت په مرکز کې اوسیږم او اصلي کورم په میدان وردګ ولایت بند چک ولسوالۍ کې دی او اصلي ملته زیږېدلی هم یم. ښه، ډېر ښه مولوي صاحب. همدلته تم کېږو. طبعا به مو د ژوند شریک هم وي، واده به مو هم کړی وي. که مو کړی وي څومره بچیان دي؟ الحمدلله دا کوم سنت طریقه چې ده دا مې الحمدلله په ځای کړې ده. واده لرم، نو 3 مې بچیان دي، یوه مې لورکۍ ده. ښه، ماشاءالله. خدای دې درته وساتي، الهي دې اوږد عمر ورکړي. مولوي صاحب محترم،
دا چې د اتلانو کارنامې خپرونه ده، نو د اتلانو د کارنامې په خپرونه کې زموږ اورېدونکي به طبعا انتظار اوسېږي چې خپل اتل په کامله معنا نور هم وپېژني. مولوي صاحب یوه بله پوښتنه هم په خصوص کې کوو چې عمر مو څومره دی؟ عمر مې په الحاله چې دی 28 کالو شاوخوا کې دی. ښه ماشاءالله. 28 کلن. ښه ماشاءالله. او تاسو وویل چې په کلي کې اوسېږئ، په چک ولسوالۍ کې اوسېږئ، ځینې نیم کور مو هلته دی او دلته هم یاستئ. له نیکه مرغه په ټول افغانستان کې امن امان دی. پخوا داسې و چې کوم چارواکي به چې په مرکز کې اوسېدل یا به په کابل کې اوسېدل، هغوی به بیا هملته اوسېدل، بیا به کلو ته نه شوای تللی. نو تاسو خو له نیکه مرغه خپل پلرني ټاټوبي ته ځئ او راځئ. الحمدلله اوس خو امارت اسلامي راغلی دی او نظام حاکم دی، هیڅ ستونزه نشته ده. که هر ولایت ته ځو، کور خو څه کوي، کلی خو څه کوي، که هر ولایت ته ځو نو په ټول افغانستان کې آزاد یو او تللی شو. ښه ډېر ښه ماشاءالله. رښتیا هم همداسې ده. اوس له نیکه مرغه په لر او بر کې امن دی. هر څوک په ډاډه زړه کولی شي چې لاړ شي راشي او خپلې چارې په پوره ډاډ سره ترسره کوي. مولوي صاحب محترم، د جهاد په لیکو کې به د ډېری مجاهدینو مستعار نومونه هم ول، تاسو هم په کوم مستعار نوم هم شهرت درلود که څنګه؟ نو دا خو واقعیت او حقیقت خبر ده چې مستعار نومونه یې لرل. نو د ما په اول وختو کې یو نوم و، هغه د حارث په نامه وم. بیا وروسته د هغې نه بیا د موږ ورونه شهیدان شول، بیا د هغې نوم ما کېښودلو چې انقلابي شو. او د هغې څخه وروسته بیا د موږ کوم مسئول چې و، سرګروپ هم چې و، هغه بیا شهید شو، د هغې نوم او هغه ځای ما ته وسپارل شو. نو بیا وروسته د هغو څخه عمر شو، نو اوس هم په مستعار نوم یې عمر ده. ښه ډېر ښه. ټول ښکلي نومونه دي. الهي دې شهیدانو ته جنت فردوس نصیب کړي، الهي دې د جنتونو ماڼۍ ورته نصیب کړي. د شهیدانو دردونو خاطرو ته راځو، خو په لومړیو کې غواړو چې له دې ځای نه پیل وکړو چې د لومړي امارت په دوران کې مولوي صاحب عمر مو څومره و او په څه بوخت وئ؟ نو په لومړي کې وختو کې نو زه پخپله ماشوم وم. نو په هغې وخت کې اول چې کله امریکا یرغل وکړ، نو هغه وخت مې هم سم نه په یادېږي. نو زه دومره کوچنی وم په هغې وخت کې. ښه. د اسلامي امارت له لیکو سره بیا څه وخت یو ځای شوئ؟ نو تقریبا د ما خو شوق ډېر په وړکیتوب باندې و. نو ځکه د موږ ورونه مجاهدین و د ډېر وخت څخه، نو زه به تقریبا داسې 14-15 کالو په عمر باندې وم چې ما پیدایۍ ته نیت کړی و. بیا لاړم، خو متاسفانه چې هغه ارمان مې پوره نه شو، نو بیرته راوګرځېدم. نو بیا مې تقریبا په د 14 کالو عمر باندې جهاد شروع کړی دی او په دې مبارزه کې داخل و. ښه ډېر ښه. جالب ځای ته مو اشاره وکړه چې په 15 کلنۍ کې مو وغوښتل چې فدایي وکړئ او دغه لوړ مقام ته ورسیږئ. څه باعث شول چې په دومره کم عمر کې تاسو ته دا فکر پیدا شو چې تاسو باید فدایي واوسیږئ؟ نو زه په هغې وخت کې په مدرسه کې وم، کتابونه مې ویل. نو بیا په هغې وخت کې نو په کوم ځای کې وو، امریکایانو قرآن کریم وسوه او په ګولۍ یې وویشته، همدارنګه په تشنابونو کې وغورځوه. نو موږ داسې د ځان لپاره دا ښه وګڼله چې دغه شرعي نظام او د دغه قرآن کریم حفاظت او د دو ناپیس کول د موږ په غوښو په وینو باندې راشي، دا هم ډېر غوټ ارمان وګرځېده. نو شتیم د دې د وجهې نه دغه فدایۍ ته ځان انتخاب کړ. بیا د مشرانو خوښه نه وه، که شرایط برابر نه شول، څنګه وشول چې بیا هغه طرف ته ونه رسېدئ؟ نو په هغې وخت کې د موږ یو ورور شهید شوی و. بیا دلته کوم چې د امارت مسؤلین و، ولسوالان، د هغې سره د موږ خپلو خپلوانو اړیکه ونیوله چې کم وخت کې چې بل ورور یې شهید شوی دی، نو اوس د هغې دردونه تر اوسه نه دي قرار شوي، نو مور او پلار یې حتما دردېږي. نو دغه که اوس راوګرځول شي دا به ښه وي. نو بیا هم داسې وشول چې د امارت مشرانو رابطې وکړې او موږ یې هم تقریبا د کندهار څخه راوګرځول. احساس مو څه و؟ خوښ وئ که خوښ نه وئ چې له دې پلان نه راوګرځېدلی؟
نو چې کله موږ خبر شولو داسې په موږ عجیبه واقعا پیښه شوله نو کله هغې ساحې ته چې رسېدلو کوم رهبر چې د موږ و اچا چې به ولو نو په هغې په موټر کې روان و دې ته زنګ راغی وی چې 3 کسان دا خبرې چې وکړه د ما په ذهن کې دا خبر راغله چې شاید موږ وښیي نو شاید څه د موږ پلان جوړ شوی وي چې موږ راوګرځو نو دا وویل چې د ما 3 ملګري وو هغه شهیدان شوي دي نو هېڅ خبر نشته نو موږ یې سهار ته یوه ځای ته ولېږلو چې تاسو به دلته انتظار وکړئ نو انشاءالله تاسو ته هغه رهبر راځي د هغې سره به لاړ شئ هغه سهار چې کله ورغللو نو هغه کور والا وویل چې رهبر بازار ته راغلی دی ځای چې ورشو د هغې سره به لاړ شو چې کله هلې ورغللو نو د ما کوم ملګري چې وه نور د هغې د یوه پلار و او د یوه ورور و او د ما ورور راغلل داسې یو په یو ورسره مخامخ شو موږ دومره حیران شو چې دا به حقیقت نه وي خوب به وینو نو ډېر خفه شو تر دې پورې چې کوره را رسېدلو نو دا مې یو بل ته وی چې شاید موږ خوب وینو کندې راویښ شو دا صحنه به حقیقت نه لري او هغه 3 کسان څوک وو؟ هغه د ما نور ملګري وو د ما همدرسې وو هغه هم د موږ د ولسوالۍ مجاهدین ښه بیا تاسو 3 وړه راوګرځېدئ؟ هو 3 وړه راوګرځېدئ د دې جهاد او د دې 20 کلن مبارزې په لړ کې طبعا به مو ډېر داسې ملګري وي چې هغوی د فدایي لوړ مقام ته ورسېدل داسې څوک ول؟ هو ډېر داسې د موږ شخصي ملګري وو چې د موږ سره په یوه مدرسه کې وو نو په یوه ځای کې وو هغه لاړل د دوی ارمانونه الله تعالی پوره کړل هغه خپل مقصد ته ورسېدل الهي د قربانۍ قبول کړي درنو اورېدونکو تاسو هم کولی شئ چې د اتلانو کارنامې خپرونه کې را سره برخه واخلئ زموږ میلمه قدرمن مولوي صاحب عبدالقدوس عمر دی نو که د ده څخه د جهاد او د مبارزو په لیکو کې ځانګړې پوښتنه لرئ د هغې وخت ځانګړې خاطرې ترې غواړئ یا هم ورسره کلام سلام کوئ خواله ورسره کوئ نو کولی شئ چې همدا شیبه په ژوندۍ بڼه را سره ګډون وکړئ زموږ د سټوډیو شمیرې دي 0 دغه راز بله شمېره هم د 0 په دې دواړو شمېرو باندې همدا اوس کولی شئ چې د قدرمن عمر صاحب څخه د جهاد د مبارزو او د اتلولیو په برخه کې مشخص په همغه برخه کې پوښتنه ولرئ نو زموږ شمېرې ستاسو په چوپړ کې دي مورې صاحب تاسو وړاندې یادونه وکړه چې په 15 کلنۍ مو د اسلامي اماراتو په لیکو کې ګډون وکړ لومړی مسؤلیت چې درته وسپارل شو په هغه لیکو کې څه و؟ نو په اولو وختو کې زه چې کله مجاهد شوم اگر که څه وارې د کمیسیون خطونه هم راولېږل چې ته تر اوسه کشر یې نو ته کښېنه نو د هغو برسېره هم بیا کښېنناستلو خو اول همداسې د فرد په شکل و بیا ډېر وخت تېر شو په یوه محاذ کې جهاد وکړ بیا د هغې څخه وروسته یو بل محاذ ته لاړو چې د شهید ملا جانان عابد دی الله تعالی دې د ده شهادت قبول کړي د هغې په دلګۍ کې بیا د شهید نعمت الله عمر ګروپ ته ورغلو په هغو کې خپل خدمتونه وړاندې کول او د هغې د شهادت وروسته یو 2 نور د موږ مشران هغه هم شهیدان شول د هغې نه وروسته بیا ما ته د مسؤلیت راکړل شو او د ګروپ مسؤل زه وم طبعا مجاهدین د جهاد ترڅنګ زده کړې هم کولې درسونه یې هم ویل تاسو دواړه کارونه ترسره کول؟ ما الحمدلله هم سیاسي مکتب ته یوه حده پورې ویلی دی هغه مې ته 7 صنف مې خلاص کړی دی نو وروسته په د وروستیو کې د وروستي امتحانونه چې کله شروع شول په دې وخت کې د ما یو ورور شهید شاستی د هغې څخه ما د سیاسي درس پرېښوده نو دیني ته مې شروع وکړه نو الحمدلله غوټه دوره مې هم کړې ده نو د هغې څخه هم فارغ شوی ماشاءالله په دې ځای کې لا هم تم کیږو کله چې 15 کلن وی 14 کلن وی 17 کلن وی هغلته جنګي لیکو ته هم تلئ؟ هو په هغې وخت کې موږ چې کله د تقریبا د ما بیخي کمه ګیره راغلې وه بیخي کمه وه
نو په هغه وخت کې موږ جنګي لیکو ته تللو، خو اگر که داسې نه به ولو لکه په وروسته وختو کې، ځکه وخت په موږ باندې هم بندیز لګېدلی و، په د کشرانو باندې ډېر یې نه پرېښودل، نو تللو خو ډېر کم کم. داسې هم شوي چې د خپلو مشرانو له خوښې یا له هدایت پرته پټ تللي وي جنګ ته؟ یاره ډېر داسې وختونه راغلي دي چې هغه کوم مشر به چې د موږ وه موږ ته یو ځای رسپارلی دی، خو په موږ جنګي وخت کې داسې د ده نه یوه غوښتنه کړې ده چې موږ به دغه ځای ته لاړ شو. هغه جواب یې راکړی دی چې ولاړ شئ هغې ځای ته، خو داسې تر اوسه نه دي شوي چې کوم امیر موږ ته ویلي وي چې تاسو بیخي جنګ ته مه ځئ، نو موږ دې تللي وو. داسې وخت یاره د ما نه په یاد کېږي چې موږ دې داسې کار کړی. موږ متل لرو وایي چې که څه هم جنګ سخته یې کیسې خوږې دي، که څنګه داسې یو متل لرو د جنګ په دوران کې، د جهاد په دوران کې به چې کله مخامخ مبارزو ته وتلی، څه پکې ډېر درته په زړه پورې وو؟ نو دا خو واقعي خبر ده، د لمر نوازحه ده چې په جنګ کې شی نه ویشل کېږي، د خوراک شی نه ویشل کېږي، نو حتما ویشتل وي یو بل سړی ولي، نو مشکل ورته پیښیږي، زخم ورته پیښیږي. نو په اولو وختو کې د رښتیا سړی لږ ویره لري د جنګ په اولو کې، چې کله جنګ شروع کېږي د هغې نه مخکې سړی لږ ویره لري چې اوس به څه وشي، څنګه به کېږي، یا د تروریز نه مخکې یا د کمین نه مخکې چې دا به څه ترتیب وشي. خو کله زه پخپله چې جنګ به شروع شو نو یو احساس مې بل نه لرم، فقط مې دغه لرل چې موږ خپل هدف ته ورسېږو، او که الله تعالی شهادت راته په نصیب کړي دغه به ډېر غوټ ارمان پوره شي. او طبعا مو له یرغلګرو اشغالګرو سره هم مخامخ جګړې کړي دي، په دې تړاو څه راته ووایئ؟ نو جنګونه خو م کړي دي الحمدلله، الله تعالی دې ټول قبول کړي. نو داسې به کومه خبر زه تاسو ته وړاندې کړم چې ډېرې کیسې موږ ته په د جنګو کې راپېښې شوي دي، ډېری وخت داسې شوي دي چې د موږ ملګري پکې شهیدان او زخمیان شوي وي، او ډېری وخت داسې شوي وي چې دښمن ته درانه تلفات رسېدلي، دا ټولې خاطرې په موږ تېرې شوي. دا رښتیا هم ثابته شوه چې د مجاهدینو سره الهي نصرت و. نړۍ امریکایان په تیره دوی د یو ډول درندو وسلو سره راغلي وو، د ډېرو تجهیزاتو سره راغلي وو. تاسو د دوی سره خپل جنګ څنګه پرتله کوئ؟ کله به چې به د دوی سره به مخامخ جګړې ته وتلی، پوهېدلی به چې ستاسو شمیر څومره دی او د دوی څومره دی؟ نو دا خو د لمر نوازحه خبر ده چې مجاهدینو سره د الله تعالی نصرت و، ځکه اکثریت وخت به د مجاهدینو سره داسې یو شی و چې هغه بیخي ناچیز شی و. نو ډېری وخت داسې راغلی دی چې بیخي هغه کوم اسلحه چې په هغه ځای کې کارېږي هغه به د موږ سره نه وه. لکه مثال په ډول به یې زه درته وایم 82 شه چې هغه د دغوټو امریکایي ټانګانو ته به یې کار ورکاوه، په ډېر وخت کې داسې پېښ شوي دي چې هغه 82 به هم د مجاهدینو سره نه و. او همدارنګه داسې وختونه هم را رسېدلي دي چې تقریبا دښمن به بیخي غوټه قوه وه، خو مجاهدین به تقریبا چې از زیات و 12-13 داسې کسان هم پېښ شوي دي، او په داسې جنګو کې خپله ګډون هم کړی دی چې تعداد به د مجاهدین دومره کم و او دښمن به زیات و، خو بیا هم بریا به د مجاهدینو وه. لکه څنګه موږ چې په جریان کې یو د مجاهدینو سره دومره لوړ ماډل وسلې نه وي، ستاسو تر ټولو غټه وسله او تر ټولو ډېره قوي وسله چې تاسو ورباندې ډاډه وئ څه وه؟ هغه فقط توکل په الله تعالی و، او کوم اسباب چې د موږ سره وو هغه هم کارول، نور هم بروسه او هر څه توکل هم په الله تعالی و. او په هر ځای کې به هم دا وي چې الله تعالی د تا نصرت غواړو، د موږ څخه داسې شی نشته چې د دغو دښمن په مقابل کې موږ وجنګېږو، د هغو سره مساوي وو. نو دایم الوقت به دغه ذکر اکثریت وخت به د مجاهدینو په خولو باندې ذکر و. نو کله به د جنګ ته روانېدلو د هغې نه مخکې په دغو مزل کې به هم دغه خبره یو بل
ملګریو ته به ډیره کېدله چې فقط ذکر کوي، فقط ذکر. نو ډیره بروسه او توکل هم چې و هغه په ذکر او د الله تعالی په نصرت. طبعا په جګړو کې به له سختو شیبو سره مخ شوي وئ، هغې ته وروسته هم راځو. یوه ډیره ترخه خاطره مو چې د تل لپاره مو ځوروي او یا مو په ژوند کې تر ټولو سخته خاطره وي د مخامخ جګړې په دوران کې، هغه به کومه وي؟ نو ډیره ترخه پیښه او واقعه یا خاطره نو هغه دا ده چې د تقریبا د فتح نه یو نیم کال مخکې د موږ ولسوالۍ ته قوه را روانه وه. نو هغه بیا ماسپښین خبر وشوه چې باید مجاهدین ساحې ته ورسیږي. نو هغه ساحر څه تقسیم شوی، مسئولین هم په کې معلوم شول. نو مازدیګر مخه وه چې جنگ شروع شو د چک ولسوالۍ په زمانخیل و بازار کې یو څه دوکانونه چې دي په دې ځای کې جنگ شروع شو. جنگ چې شروع شو داسې لږ دوام یې وکړ، یو څو کسان ولګېدل د دښمن د طرفه، دښمنان ولګېدل. نو د هغې نه وروسته یو د موږ دوه ملګري شهیدا زخمیان شول په اګایز کې ولګېدل. نو د هغو نه وروسته د تقریبا د ماښام مخه چې شوله نو هغه ملګري چې هغې لیزر لرل نو هغه ور مخکې شول قوې ته. نو بیخي زیات کسان یې وویشتل. تقریبا موږ د دوی د دښمن مخابره نیولې وه، حد یې وښود ځکه جنگ خو مازدیګر شروع شو. نو روژه هم وه. تقریبا د ماښام لمنځونه چې ستیک قضا کېدل ته داسې وخته پورې د دښمن 26 کسان زخمیان او مردار وو. نو په دغه وخت کې چې کله دا جنگ وشو نو هغه ملګري چې کوم مخکې ورغلي وو هغه راشاته شول. نو بیا وروسته د دې نه هم دا تصمیم ونیوه چې په ټانګو کې خو څوک نه ښکارېږي، ټول ننوتلي وو ځکه په لیزرو باندې یې ویشتل. نو ملګریو دا تصمیم ونیوه چې بشکې به وروړو، ټانګه به یې ورلاندې کړو، د کسانو سره انفجار به ورکړو. نو دا تصمیم ونیوه او بل هم دا تصمیم ونیوه چې د بعضو ملګریو سره اشتادګان دي دا به وروړو، نو په دې به د ټانګان وولو. هغه چې کله موږ ورروانېدلو په دې وخت کې تیارې بیخي زیاتې راغلې. نو ملګریو دا مشوره وکړه چې هغه به جنگ ته به نه ورځو ځکه تیارې زیاتې دي، داسې نه وي چې ملګري خوښ کړي. نو بیا د موږ یو ملګری و الله تعالی د شهادت قبول کړي، د احمدي په نامه و. هغه ډېر غیرتي نفر هم و. هغې راته وویل چې نه مشکل نشته، دا تیارې چې د هندي تیارې دي دا مشکل نه جوړوي. نو تصمیم مو ونیوه، دوه ګروپه شول، وروستي و روان شو. چې کله ورسېدو نو د ما څخه کوم ملګري چې و هغه یوې خواته شو او 8-9 کسان بلې خواته شول. نو په همدغه وخت کې ما په د نورو ملګرو باندې غږ کړه په مخابره کې چې ټانګان تللي دي، ځئ بیرته شاته ځو. نو په دې وخت کې مې یو غږ واورېده. نو غږ چې کله وشو ما وی چې SP9 یې پایر کړ نو انشاءالله مشکل به نه وي. په دې وخت کې چې زه کله راکش شوم د لاندې د نورو ملګرو ته، په دې وخت کې یو ملګري وویل چې یو زخمي یې راوړو، زخمي پېښ شوی دی. نو یو ملګري هغه شهید شوی دی، الله تعالی د شهادت قبول کړي. په ما یې غږ وکړه وی چې مولوي صاحب موږ داسې خبر شو چې ډرون پایر کړی دی او ملګري شهیدان شوي. ما هیڅ مشکل هم نشته دی، په مخابرو کې مه غږېږئ. کله ملګری چې بیرته راوګرځېد هغه وویل چې هو ملګري شهیدان شول، ډرون پایر وکړ. نو کله چې بیرته واپسې وکړه ور وګرځېدلو نو هلته چې ورغلو یو ملګری زخمي راوړو. نو هغه اوس هم شته دی، الله تعالی د دین ښه خدمت ترې واخلي. او نور شهیدان وو، تقریبا 15 ملګري هم داسې شهیدان وو چې هغه ډېره ترخه خاطره وه. تقریبا موږ ورغلو داسې په غوښو په وینو کې موږ روان وو، په د غوښو هم داسې ښویېدلو، د کلمې د مجاهدین هم داسې پرتې وې. نو دغه هم ډېره ترخه خاطره دی. د هغې نه وروسته بل پایره هم وکړه په همدې ځای کې چې یو زخمي ملګری او سره د دوه نورو هغه هم شهیدان شول. نو دغه هم بیخي په دې ټول انقلاب کې دا په ما ډېره ترخه خاطره تېره شوله، ځکه دوهم هغه ملګري چې د ما د رښتیا د راز او د نیاز ملګري و هغه په دې کې شهیدان شو.
الهي د شهادتونه قبول کړي. احمدي وایو نور څوک وو؟ یو د احمدي په نامه و، بل د حماد په نامه و. دغه د ما ډیر ملګري وو. نور خو ملګري وو، فدایي په نامه و، د ریحان په نامه و، د ابوبکر په نامه و. نو داسې یو څو نور ملګري هم وو. نو دغه ملګري شهیدان شول، خو د دوه مې بیخي ډیر د رښتیا ملګري وو او نږدې ملګري مې وو. څه یې درته یادېږي؟ نو د هغې دایم الوقت شهید احمدي چې وه، د هغه په خوله به دایم الوقت خندا وه. اکثریت وخت ما ته هغه شی را په یادېږي چې کله به جنګ ته تللو، د ده به دغه خاطره وه چې فقط الله تعالی هم قبول کړي او دغه جهاد د موږ نه الله تعالی قبول کړي. نو هغه خبرې مې تر اوسه په ذهن کې شته دي او دایم الوقت به یې په دې باندې فقط دوام کوه چې موږ دښمن ته ډېر تلفات واړوو. او هغه وخت کې دا خبرې به مو کولې چې یو وخت کې به د تاسو دغه جهاد د ستړیاوې د مبارزې به رنګ راوړي. په تېره ستاسو شهید ملګرو دا هیله درلوده چې یو وخت کې د خپلو ملګرو سره په ټول افغانستان وګرځي؟ نو دا هم د رښتیا اول چې څنګه د جهاد ته راودانګل او دا آرزو و امید هم لاره چې شرعي نظام به راځي، خو موږ دا فکر نه کوه چې د موږ په وجود به راشي او د موږ به ژوندي وو او بیا به افغانستان فتح شوی وي، شرعي نظام به وي. دا هم بیخي په ذهن کې نه راتله، د یوه ملګري په ذهن کې هم دا خبر نه راتاوېده. او بالاخره هغه تورې شپې، هغه تورې تیارې پای ته ورسېدې، د هغو مجاهدینو ګلابي وینو رنګ راوړ او بالاخره همغه مبارزې وې، همغه قربانۍ وې، همغه په سرکونو په ویالو کې او د ونو په څانګو کې ټوټې هډونه، ټوټې غوښې وې چې نن په ټول افغانستان د ازادۍ لمر ختلی دی او نن په ټول افغانستان له شرقه تر غربه، له شماله تر جنوبه پورې ټول افغانان ارتې تڼۍ ګرځي. هیڅوک نشته چې د دوی پر وړاندې ودرېږي، دوی وځوروي، دوی په تکلیف کړي، د دوی د شپې لارې بندې کړي، د دوی د ورځې لارې بندې کړي. بالاخره د همغه سرښندونکو ځوانانو اتلولۍ وې چې نن بالاخره ټول افغانستان د امن ساه اخیستې ده. قدرمنو اورېدونکو، تاسو د میدان وردګو ملي راډیو څخه همدا شیبه د اتلانو کارنامې خپرونه په ژوندۍ بڼه اورئ او نن مو د خپرونې میلمه مولوي صاحب عبدالقدوس عمر میلمه دی. که تاسو هم له ښاغلي عمر صاحب څخه د جهادي لیکو، د مبارزو، د سرښندنو په تړاو پوښتنې لرئ، سلام کلام ورسره کوئ، خبرې اترې ورسره کوئ، نو کولی شئ چې له موږ سره په دې خپرونه کې تر دمې وروسته په ژوندۍ بڼه راسره ګډون وکړئ. وړاندې تر دې چې دمې ته لاړ شو، یو ځلې د سټوډیو شمیرې هم ستاسو سره شریکوو. که د ښاغلي عمر صاحب څخه کومه خاطره غواړئ یا ورسره خواله کوئ یا ورسره خبرې اترې کوئ، نو زموږ د سټوډیو شمیرې دي 020 یعنې 3-0-5-1-4-8-0. دغه راز بله شمیره ده 020-85-93-82. دا دواړې شمیرې ستاسو په چوپړ کې دي. همدا شیبه د میدان وردګو ملي راډیو څخه د اتلانو کارنامې خپرونه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تاسو دا خپرونه د میدان وردګو ملي راډیو په 88.9 FM څپو اورېدلی شئ. دغه راز زموږ خپرونې په لوګر، چک او سید آباد ولسوالیو کې هم اورېدلی شئ. تمه ده چې د خپرونې تر پایه راسره واوسیږئ. د خپرونې په دې برخه کې لنډه شان دمه لرو، چېرته مه ځئ، له خپرونې سره اوسیږئ. له دمې وروسته بیا هم د خپل قدرمن میلمه سره ستاسو په چوپړ کې یو. ټیټه مې وکښو ته د کفري نړۍ اکثره ده، ویل به مې ګټم دی اوس وایم ساتم دی، وطنه جوړوم دی، وطنه جوړوم دی، جانانه خندوم دی، دښمنه ژاړوم دی، وطنه جوړوم دی، وطنه جوړوم دی. نیمروز تر بدخشانه وګړي لاس پکار دی، کونړ نه تر هراته خدمت ته دی تیار دی، کونړ نه تر هراته خدمت ته دی تیار دی، خدمت ته دی تیار دی.
خلیل یما سنم دا قومیت ړنګوم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی ویل بمی ګټم دی اوس وایم ساتم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی جانا خندوم دی دښمن ژړوم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی شینې دی په خندا دی سیندونه دی غوړېږي فصلونه دی زرغون شول هواوې دی ششنېږي فصلونه دی زرغون شول هواوې دی ششنېږي هواوی د ششنیږي او بدی مهار کړو چې پرمان شي غنم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی ویل بمی ګټم دی اوس وایم ساتم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی جانان خندوم دی دښمن ژړوم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی رګونو کې مو وینا روانه دستا مینا فکرونه مو پخ دی خو ځوانه دستا مینا فکرونه مو پخ دی خو ځوانه دستا مینا خودوان دستا مینا دزړه درزا میته هر ساکه یادوم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی ویل بمی ګټم دی اوس وایم ساتم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی جانان خندوم دی دښمن ژړوم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی د حسن سوداګری رنگونه دی راوړي کاروان د ګلابو عطرونه دی راوړي کاروان د ګلابو عطرونه دی راوړي عطرونه دی راوړي بڼه د رشید فرش در ترزا کېږدم قدم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی ویل بمی ګټم دی اوس وایم ساتم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی جانان خندوم دی دښمن ژړوم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی ویاړ لرم ځکه مې سپېڅلې شمله برده ټیټه مې وپښو ته د کفرې نړۍ اکثره ده څوک چې مخالف وي او تا نامامي توهین کوي تورا د ایمان مې بس په سر ور برابر ده تورا د ایمان مې بس په سر ور برابر ده اوس جنت وطن کی اسلامی پاک نظام پلی دی اوس د امن المرمو پر شایستا هیواد خطلی دی اوس جنت وطن کی اسلامی پاک نظام پلی دی اوس د امن المرمو پر شایستا ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو بیا هم ښه راغلاست یو ځانګړی سلام هغه کسانو ته چې همدا شیبه د میدان وردګو ملي راډیو سره یو ځای شول او د اتلانو کارنامې خپرونه په ژوندۍ بڼه اوري نن مو خپرونه کې ډیر قدرمن میلمه مولوي صاحب عبدالقدوس عمر میلمه دی تمه ده چې تاسو به د خپلو راډیوګانو سره اوسېدلي وئ او زموږ خبرې اترې لا دوام لري
تر وقفې وړاندې مو یادونه وکړه چې که قدرمن اورېدونکي له موږ سره اړیکه کوي او له ښاغلي عمر صاحب نه کومه خاطره اوري یا ورسره سلام کلام کوي نو دوی کولی شي چې زموږ د خپرونې د سټوډیو شمیرو سره همدا شیبه په ژوندۍ بڼه اړیکې ونیسي. مولوي صاحب تاسو نه هم مننه کوو چې تر اوسه راسره یاست. مخکې مو د تکالیفو یادونه وکړه، د ملګرو د شهادت یادونه مو وکړه. تاسو څو ځله ټپي شوي یئ په دې 20 کلن بهیر کې او تر ټولو ډېر چې زخمونه مو درانه وو په اصطلاح کوم ځل و چیرته وو؟ نو دا خبر خو والا که داسې بیا هم چې تا غوښتنه وکړه نو الله تعالی دې هر څه قبول کړي. امین. نو زه تر اوسه 2 ورې ټپي شوی یم، یو په لوګر ولایت کې، نو هلته زخمی شوی یم، په یوه پشته باندې د هاوان عملیات وکړل. نو هلته بیا زخمی شوم زه او یو بل د سنګر یو ملګری مې. نو دوهم وار چې په د نږدې ځایو کې د ولایت په سر باندې چې کومې دفاعي پوستې دي په دغه کې زخمی شوی. موږ د پوښتنو په لړ کې دغه پوښتنه لږ وروسته وه، خو دا چې اوس یادونه وشول همدلته دغه پوښتنه را لږدوم. همغه وخت چې مجاهدت شپې ورځې وې، د تکالیفو شپې ورځې وې، تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې لوګر کې زخمی شوي وئ. له علاوه له لوګر نه هغو سیمو ته هغه ولایتونو ته هم تللی چې د حکومت په لاس کې وي؟ نو په اول وختو کې چې زه پخپله ډېر افشا نه وم، نو زه د بعضې ولایتو ته تللی یم، لکه ننګرهار کې مې تقریبا وړه دوره مې هلته کړې ده. نو په هغې وخت کې په دې لارو به چې تللو ډېر پټ تللو. نو زه پخپله به د جلګې او د دایمیرداد په موټرو کې تلم ځکه هغه ډېر وختي تلل. نو په هغې کې به لاړو، بیا تللي یو خو ډېر په پټه باندې. راځو خبرو ته یوه اړیکه ده راخلو یې. بله السلام علیکم، ستړي مه شئ، د اتلانو کارنامې خپرونه ده. ښه مننه کوو، اړیکه پرې شوه. کاشکې ځای سم انتخاب کړی وي او که کوم څوک غواړي نیغ په نیغه دې اړیکه راسره وکړي له مولوي صاحب نه که ځانګړې پوښتنه لري. تګ راتګ کې درته ستونزې به طبعا وي، وخت کې به چې سلا نه وه در سره، داسې وخت هم راغلی دی چې بې سلا به ګرځېدلی، په هغه وخت کې هم درته ستونزه وه؟ نو په هغې وخت کې د بې اسلحې خو حتما ستونزه وي، ځکه د تا لاس تړلی وي او د دښمن لاس خلاص وي، نو حتما ستونزه وي او سړی ویر لري. اړیکه راخلو مولوي صاحب، قدرمنه ګوندې وي چې دا اړیکه راسره ونښلي، کوم ملګری دوست به وي. السلام علیکم، ستړي مه شئ. وعلیکم السلام، الله جل وعلا خیر تاسو کوئ؟ ډېره زیاته مننه، تاسو هم په خیر راغلی. د اتلانو کارنامې خپرونه ده، میلمه مو مولوي صاحب عبدالقدوس عمر دی. تاسو څوک له کوم ځای نه؟ شوزمیر یم، له جلمې څخه مې اړیکې نیولې. شیر ضمیر. شوزمیر. ښه، ډېر په خیر راغلی. مهرباني له قدرمن میلمه څخه کومه پوښتنه لرئ، جهادي خاطره را سره شریکوئ؟ مهرباني. مننه، بس الله حضرت عمر مولوي صاحب پروفیسر نوم یې اورېدلی دی، که کارنامو په اړه یې معلومات لرو. لکه مجاهد د شپ سولی، نو یوه پوښتنه ځینې لرم، د مجاهدین د رانجو سره ډېره جوړه وه چې ځکه له سترګې تورې کړې او که نه؟ ښه، له راډیو سره یې جوړه وه. دا پوښتنه خو مو واخیستله، د بل جز یې ما د رانجو سره. د رنجو سره. ښه ښه، په بښنې سره. مولوي صاحب ستاسو پوښتنه واخیسته، مهرباني که بله پوښتنه نه لرئ نو مولوي صاحب بیا در سره خبرې اترې لري. دا را په امان. ډېره ښه پوښتنه یې وکړه قدرمن مولوي صاحب، چون د ما د غوږونو نه هېډفون لږ څه لرې وو، وایي د مجاهدینو له رنجو سره جوړه وه. په دې تړاو څه ویل لرئ ورته؟ او دا خو د رښتیا هم خبر حقیقت لري، خصوصا د موږ ملګرو د رنجو سره د رښتیا جوړه وه، ځکه دا هم سنت طریقه ده. نو اکثریت وخت داسې چې کله به کوم جنګ ته تللو
نو کوم کار ته به تللو د هغې نه مخکې ټوله به رانجه راواخیستل او ټولو ملګرو به ښه په خوشحالۍ باندې سترګې تورولې او بیا به یې دعا کوله او وروسته به د هغې څخه روانېدل. بیرته په موږ خپل د پوښتنو په لړ کې تم کېږو. مولوي صاحب تاسو به د خپلو خبرو په جریان کې بار بار د خپلې کورنۍ د شهیدانو یادونه وکړه. اوس یې ځای دی چې ووایاست چې څوک مو له لاسه ورکړل، د کورنۍ مو څو غړي شهیدان شوي دي؟ نو د الله تعالی حمد یادوم چې په دغې سپېڅلې لار کې مو د کور 3 غړي له لاسه ورکړي دي او 3 ورونه مې شهیدان شوي دي او همدارنګه یو بل مې د کاکا زوی شهید شوی دی. نو دغه کسان هم د کورنۍ نه د دغې لار دپاره وقف کړي او قربانۍ ورکړي دي او الله تعالی دې قبول هم. آمین. د ورونو د شهیدو ورونو په تړاو مو راته ووایاست، عمرونه یې څومره وو، ودونه یې نه درلودل یې؟ نو اول چې و د محمد یونس انقلابي په نامه و، هغه په اولو وختو کې چاپه پې ووهله په چک ولسوالۍ د شی کلی ورته وایي. نو په هغې کې چاپه پې ووهله نو په هغې ځای کې شهید شو. په د امریکایانو سره یې مخامخ جنگ هم وکړ او هغه مجرد و او تقریبا داسې د 24-25 کالو په عمر به و. نو هغه مې اول ورور و چې شهید شو. وروسته د هغې څخه بیا د موږ په کور چاپه ووهله. نو د ما یې 2 ورونه شهیدان کړل چې یو د محمد هارون رشیدي په نامه و چې هغه به هم تقریبا د 24 کالو په عمر باندې و، هغه هم مجرد و. او بل د عبدالحمید انقلابي په نامه و، هغه بچیان هم لري او د دغو رشیدي سره د موږ د کور په چاپه کې شهید شو. الهی د شهادتونه قبول کړي. دردونکې ده. کورنۍ کې پلارجان مورجان هم ورپسې ځورېږي؟ نو حتما دا خو طبیعي خبر ده چې پسې ځورېږي. نو اول کوم چې شهید شو محمد یونس انقلابي، البته د ترممدو په کلي کې شهید شوی، ډېره لرې منطقه ده، په کې شهید شو. نو په هغې پسې داسې وه چې تقریبا 2-3 هفتې یې بیخي مړۍ نه خوړله. نو دایم الوقت به پرته وه، هغو بیخي زیاته وځوروله. او کله وروسته چې د نورو 2 ورونه مې نور شهیدان شول، زه په هغې وخت کې په پاکستان کې مې درسونه ویل. نو سهار په 8 بجو زه استي درس ته تلمه چې په دې وخت کې د موږ د کور نه زنګ راغی. نو زه ډېر خوشحاله شوم چې ته د وطن نه زنګ دی، ځکه سړی مسافر وي، لرې وي. نو زنګ راغی، ډېر خوشحاله شوم چې ته څه به وایي او څوک دي. نه مې چې کله موبایل وکېښه نو په دې وخت کې ما ته وویل چې 2 ورونه شهیدان شوي دي، نو ته که راشې جنازې ته یې. نو په دغو صحنه کې ډېره نادره هغه په ما راغله، یو حالت په ما راغی، ډېر سخت تاثیر یې ورباندې وکړ. خو په دې وخت کې د ما خپله مرجانه ذهن ته راغله چې په هغو اولیني وار باندې د موږ په ورور باندې ډېره وځورېدله. نو زه که اوس ورسېږم شاید د موږ د مور جنازه هم وي، شاید پسې زره ترکه شوې وي. نو زه چې کله کور ته راغلم راورسېدم، خو متاسفانه چې ما مې خپل ورونه ونه لیدل په شهادت باندې. زه د هغې اوس هم ارمان کوم، داسې په ارمان د ما نه لاړل چې ما بیخي ونه لیدل. خو بیا هم موږ په دې خوښ یو چې د الله تعالی د رضا دپاره و، هر څه به قبلوو. نو کله چې کور ته راورسېدم په دې وخت کې مې مرجانه د ما مخې ته راووتله. نو زه چې کله ورغلم په هغې کې ټینګ ونیوم، راته ویل یې چې ګوره ونه ژاړې، داسې نه وي چې موږ وشرموې، ځکه دا همدغه لاره یې غوښته او په همدغه باندې دی دو ارمانجن و. نو همغه الله تعالی ورکړل نو چې هغه نشي ونه ژاړېږي، ومې نه شرموي. نو کله چې دا خبر ته وکړ تسکین د ما د زړه وشو، نو هغه کوم چورتونه چې ما لرل هغه ټول د ما نه لرې شو. الهي د مرجانې د زړه زخمونه ټکور کړي، الهي دې
د تاندو بچیانو قربانۍ د خپل دربار کې قبول کړي. هغه ورېرونه مو څنګه دي؟ څومره عمرونه دي؟ درس وایي اوس څومره دي؟ نو د ما ورېرونه کوم چې دی یو وراره لرم او 4 مې ورېرې دي او وراره مې چې دی هغه مشر دی تقریبا اوس به د 14 کاله وي. نو په 9م صنف کې دی هغه درسونه وایي. د دې تیرو جهادي مبارزو په لړ کې تاسو اسیران شوي د حکومت لخوا نیول شوي؟ نه، زه تر اوسه په دغه دومره ټیم کې نه یم اسیر شوی. نور پلار او ورونه مې دا اسیران شوي هم دي. په پلار باندې مې 2 چاپې وهلې، یوه په خوست کې په هغې ځای کې باګرام ته وړی او یو د موږ په کور کې چې کومه چاپه ووهله یو د کاکا زوی یم و یو د موږ پلار و. نو دا یې یوړل تقریبا 15 ورځې بندیان و، وروسته د هغې څخه راخلاص شول. نور زه پخپله نه یم بندي شوی. ښه د الله احسان دی. او پلارجان به مو طبعا د چاپې د شپې او د بند د شپې د بندیخانې د شپې خاطرې ځان سره راوړي وي؟ څه کیسې به یې کړي وي؟ هلته ورسره څه تېر شوي وو؟ نو هلته خو په ده باندې ډېرې سختې صحنې تېرې شوې وې. یوازینۍ خبره یې چې کړله دغه وه، فقط ده ویل چې ما دا چرته وایه چې یو به شهید شوی وي که دواړه به شهیدان شوي وي. نو په دغو هلته ډېر ځوراوه، تر دې پورې چې هلې د موږ د شهیدانو ورونه د شهادت عکسونه یې ور وړي وو، ورته ښودلي وو چې دغه د تا څه کېږي. د ما پلار ورته ویلي وو چې دا زه نه پېژنم. د موږ پلار لږ ضعیف هم و په سترګو باندې، نو هغه یې نه و پېژندلی او ډېر یې چې ځوراوه دغه ځای چې د سړی چې ناخبره وي که له حقیقت باندې خبر نه وي مکمل، هغه سړی طبعا ډېر ځورېږي. نو په هغه باندې ډېر ځورېده. نور داسې کوم تکلیف شی هلته نه و ورکړی دی. او د تیر جهاد په دوران کې د مخامخ جګړو په دوران کې دښمن مو هم اسیر شوی دی ستاسو په لاسونو؟ او ډېری وار داسې پېښ شوي دي، ځکه تعرضو کې خو تقریبا بیخي زیات اسیران به د موږ سه وو. نو هغه پېښ شوي دي او د موږ سه پخپله به وو. بیا هم څنګه ورسره کول د هغوی سره؟ نو د هغې څخه د موږ سلوک ډېر ښه وه، ځکه موږ ته خپلو مشرانو ویلي وو چې تاسو به د اسیرانو ډېر خاطر کړی، هېڅ به هم نه ورته وایي. تر دې پورې چې داسې وخت هم پېښ شوی دی چې د موږ ملګري هم زخمیان دي او دښمن چې اسیر شوی دی زخمیان هم وو. نو اوله ما د مجاهدینو نه مخکې تداوي د هغه کړې ده، د دغو اسیرانو تداوي هم کړې ده. نو دغه رقم چلند موږ ورسره کړی. موږ به تاسې رئیس په یوه سفر کې مله و چېرته تللو، بیا تاسو یوه خاطره وویله د اسیرانو. ډېره مې ذهن ته نه راځي، خو دومره مې ذهن ته راځي د تاسو د نیک سلوک په تړاو رایاده شوه چې له اسیرانو سره مو نیک سلوک درلود. تاسو هغه وخت یادونه وکړه چې کوم څوک د تاسو سره اسیران ول، بیا هغوی ویلي وو چې موږ ته د طالبانو د مجاهدینو په تړاو یو جالب تصور راکړل شوی و، خو زه چې اوس فعلا د مجاهدینو سره اسیر یم اصلا هېڅ داسې تصور نه کوم چې زه د داسې مجاهدینو سره د اسیر وم، بلکې هغوی یو ډول ښه احساس درلود. هغه د موږ په ولسوالۍ باندې تعرض وشوه، یوه پوسته ونیول شوه، بله ونیول شوه، تر دې پورې چې دښمن دې ته اړ شو چې تسلیم شي. هغه بیا تسلیم شول. په هغې دښمنانو کې یو د هغه عرفان الله په نامه و، د ننګرهار و، چې هغه ډېر اصرار یې دا کوه چې کله ما دغه خبر واورېده چې موږ تسلیمیږو، دا تصمیم یې ونیوه چې د خپل ملګري وولم او خپل ځانه وولم. خو ده ویل وی چې زه داسې خبر شوی یم او موږ د هرې خوا نه چې خبر شوي چې د دښمن چې دی دا ډېر داسې بده رویه دي د اسیرانو څخه کړي. نو کله چې موږ ته راغی ډېر خوشحاله شو، تر دې پورې چې دا خبره یې وکړه وی که چیرې زه مخکې په دې باندې خبر وی ډېر وختي به تاسو ته راغلی و. نو کله چې هغه موږ اکالي شی ورته وکړل، د موږ مشرانو کالي م هم ورته وکړل، پیسې م هم د لارې خرچه ورکړه. نو ستی دی په خپله خوښه باندې راوګرځېده چې د موږ څخه هغه کوم اموې او ټانګان چې ژوبل وي هغه د موږ څخه جوړ کړي. نو دا د مجاهدینو د نیکو سلوکو د خاطره د دښمن راغی بیرته یې موږ ته اسباب شی جوړول او بالاخره هغه ترخې شپې پای ته ورسېدې. بالاخره په ټول افغانستان باندې د اسلامي امارات لمر روښانه دی.
د کابل د فتحې په ورځ چیرته وئ؟ د کابل د فتحې په ورځ باندې موږ په چک ولسوالۍ کې وو. نو موږ چې کله خبر شو د موږ ولایت چې کله ونیول شو، نو موږ خپله دا تصمیم ونیوه چې جنګ خو شته دی، خو موږ به داسې ارغندی تاوړو. هلې مې ملګري وو په ارغندی کې، نو د هغې د خوا نه به داسې په کابل باندې څه ترتیب لرو او هلته به عملیات کړو. نو وروسته د موږ مشرانو اعلامیه خپره کړله چې مجاهدینو ته اجازه نشته چې کابل ته داخل شي. نو موږ چې ملته پاتې شولو. نو چې کله په دوبل سبا باندې بیرته خبر وکړه د کابل نه د موږ د مجاهدینو څخه خلک په اړیکه کې وو چې په کابل کې چور شروع دی. د هغې د وجې نه مجاهدینو ته بیرته اجازه ورکړه. نو په مغه ورځ باندې موږ بیا کابل ته راغلو، په کابل کې وګرځېد. څومره وخت بعد کابل ته لاړئ؟ نو تقریبا په مغه اوله ورځ د فتحې چې کله مجاهدین ورداخل شو، موږ هم ورداخل شو. له دې مخکې بل وخت کابل ته څه وخت راغلي وئ؟ نو تقریبا زه به داسې درته ووایم چې 3-4 وارې به زه کابل ته راغلی یم. یو په وړکیتوب کې یو 2 وارې راغلی یم، یو ورې. نو بیا دغه ننګرهار ته به چې کله تلمه، نو هلته مې مدرسه وې، نو 2 وارې داسې پکې تېر شوی یم، نور داسې خاص پکې ګرځېدلی نه وم. وروسته له دې چې کابل هم فتح شو او تګ راتګ ډېر شو، بالاخره حکومتولي شوه، ټولې چارې ستاسو په لاس کې شوې، څومره مینه درکړه کابل کې خلکو؟ نو بیخي زیاته مینه خلکو راکړه. تصور داسې و چې د کابل خلکو د مجاهدینو په اړه تصور داسې درلود چې هغوی به څنګه خلک وي، راځي به مونږ به له مخې وهي به مو څنګه به کوي. نو منظور مې دا و چې کله هلته ورسېدلی تاسو باوجود د دې چې د خلکو داسې تصور درلود، څومره مینه خلکو درکړه؟ نو دا خو واقعیت د رښتیا خبره هم ده، ځکه رسنۍ د دښمن په لاس کې وې. رقم تبلیغات مجاهدینو په خلاف باندې کېدل، تر دې پورې چې د موږ ابعض قریبان چې وو هغه بیرته د موږ نه ډارېدل چې دا به د رښتیا هغه کوم رقم چې په رسنیو کې د دوی خبرې کېږي هماغه رقم به حقیقت ولري. خو چې کله د امارت او د مجاهدینو دا سلوک یې ولیده، نو تر دې پورې چې داسې خلک چې ډېر مخالف وو، موږ ته یې څو وارې د مړۍ خبر کړي چې موږ مړۍ درته کړو، او تصویران خو یې داسې راڅخه اخیستل او هغه به تاسو په خپله هم لیدلي وي او ټول خلکو ولیدل. مننه مولوي صاحب، خبرې مو ډېرې خوږې دي. کله چې هغو سیمو ته ځئ چې هلته دردېدلي یاست، مثلا لرې اطراف سیمو ته، هلته جګړې تېرې شوي دي، در باندې چاپې در باندې تېرې شوي دي، ملګري مو شهیدان شوي دي او ملګري مو ټپیان شوي دي، اوس هغې سیمې ته په یو بل ډول ځئ، هغې سیمې ته د خلکو یتیمانو ته، د خلکو بېوزلو ته، د خلکو مجبورو وطنوالو ته مرستې وړئ، هغلته ورته د لاسنیوي لپاره ځئ. اوس چې هغه سیمې ته ځئ، هغه پخواني دردونه مو ځوروي که دا مو خوشحالوي او په دې خوشحاله کېږئ چې تاسو بیرته هغه سیمې ته چې په کومو سیمو کې دردېدلي یئ د هغوی لاسنیوي ته ځئ، د هغوی د کور دپاره یو څه وسایل وړئ، د هغوی لاسنیوی کوئ، کومه خوا درته په زړه پورې ده؟ نو دا خو واقعیت خبره ده، کومه صحنه چې په سړي تېره شوې وي حتما هغه سړي ته وریادېږي. نو موږ هر کله چې په هر عید کې د ملګرو په کورو باندې ګرځو او هغو ځایو ته چې ورځو چې هلته ملګري شهیدان شوي دي، نو واقعا دومره هم دردوي چې بیخي بې حده زیات. او خو د بلې خوا ته چې وګورو چې موږ بیا یو خدمت ورسره کوو، یوه پوښتنه یې کوو، په دې باندې بیا خوشحاله کېږو. خو هغه د خفګان طرف هم بیخي زیات دی، ځکه هغه هم ډېر د نږدې ملګري وو او د ډېر وخت ملګري وو، هغه خاطره هم بیخي زیاته ځوروي. نو خوشحالي ډېره کمه پیدا کېږي، خو بیا هم په زړه کې مې یو څه خوشحالي وي چې الحمدلله هغه ملګري شهیدان شوي اوس یې هغه د موږ پوښتنه کوو او د دوی خدمت کوو، د والدینو او د خپلو خپلوانو. بلکل. او جهادي لیکې په سنګر کې اوسېدل او هلته د شپې د چاپو ویرې او په شپو کې مبارزې کول سخت وو، که اوس په دفتر کې د خلکو ته ځواب ویل، خلکو ته مرستې رسول، د هغوی اړتیاوې پوره کول، کوم اړخ درته سخت وو؟
یاره د رښتیا چې زه سپینه خبر درته وکړم ما ته دغه اړخ ډېر سخت دی نو ډېر مې ځوروي کوم شی چې د موږ څخه په لاس کې نه وي او دوی د موږ نه یوه غوښتنه کړي دغه شی هم ډېر ځوروي او دغه لږ سخت هم ورته تمامیږي ځکه دوی موږ نشو خفه کولی ځکه د موږ څخه هره قربانۍ ته آماده وو نو اوس چې کوم شی د موږ نه دوی غواړي او هغه د موږ په لاس کې نه وي دغه شی هم ډېر ځوروي او دغه لږ سخت ورته تمامیږي هغه وختونه وو هغه اسانه وو ډېر ته اسانه وو خو دغه شی والا ډېر ته سخت دی او د رښتیا د امتحان ځای هم دی ده آرمان مو به موده و طبعا چې اسلامي امارات په ټول افغانستان باندې حاکم شي یو ځل بیا هم افغانستان د اسلامي نظام خاوند شي بالاخره شو دا د هر مجاهد د هر اتل د موږ د خپرونې د هر میلمه دغه آرمان وي بل مو غټ آرمان څه دی د رښتیا خبر چې درته وکړم د ما ډېر آرمان چې اوس هم په زړه کې دی هغه شهادت دی نو شهادت ته دغه اوس هم د کوم ځای کې چې شهیدان کیږي واقعا چې دا مې ډېر ځوروي او په دې باندې زه پخپله ډېر خفه کیږم چې زه شهید نشوم ډېر تکلیفونه هم تېر کړل خو زه شهید نشوم خو بیا هم د الله تعالی نه د امید لرو کوم د شهیدان شو دا به د خدای تعالی پرېکړه وي چې تاسو نه کیدای شي د دین د ساتلو په برخه کې او د مسلمانانو د خدمت په برخه کې ستاسو په ژوندون باندې ستاسو نه ګټه واخلي نو ممکن دا د خدای تعالی پرېکړې وي هغه به د خدای تعالی پرېکړو ته پرېږدو د اسلامي امارات مخالفینو ته مو پیغام څه دی که څه هم په کور دننه ډېر مخالفین نه تر سترګو کیږي خو وي به ممکن ځینې کسان به لا به هم ځینې په زړه کې ځینې غورې ساتي خو هغه د ګوتو په شمار به وي که لا هم داسې کسان وي هغوی ته مو پیغام څه دی هغې ته مو پیغام دا دی چې تاسو غولېدلي یاست او دا اوس به درک هم درته شوي وي چې د رښتیا دوی غولېدلي وو نو اوس مو هغو ته دا امید لرو او دا آرزو تی لرو چې دوی راشي د خپل ملک خپل خدمت وکړي او خپل ژوند په مخ بوځي او د دغو اسلامي نظام خلاف کوم عمل ونه کړي ځکه دا یو رښتینی نظام دی او واقعا هم رښتینی دی ځکه تقریبا د ډېرو ملکونو څو څلوېښتو هیوادو په مقابل کې وجنګېدل او بریا یې لاسته راوړه نو د دغو څخه دوی باید دا معلومه کړي چې دا حقه ډله وه ځکه حق چې وي کامیاب او باطل چې وي باطل وي هغه همداسې پاتې کېږي او د دې لپاره چې اسلامي نظام د تل لپاره دایم او قایم اوسیږي او پیاوړی اوسیږي زموږ ځوانانو ته په ټولنه کې د حکومت ملاتړو ځوانانو ته پیغام څه دی هغې ته هم دا پیغام دی چې دوی دغه د امارت په سمه طریقه باندې ملاتړ وکړي او کوم کسان چې په داخل د امارت کې دي هغه د ټولو عوامو خلکو ډېر خاطر وکړي ځکه دوی تکلیفونه د موږ څخه زیات تېر کړي دي او په د خپلو وظیفو کې دی صادقه واوسي ځکه خدای مه کړه که موږ کوم خیانت وکړو نو دا به سبب د دې وګرځي چې بیا د موږ نظام د لاسه خدای ناخواسته ورکړو ډیره زیاته مننه قدرمن مولوي صاحب چې زموږ خپرونه مو رنګینه کړه د اتلانو کارنامې خپرونه ستاسو خبرې خوږې دي خو زموږ د خپرونې ځولۍ همدومره وه له تاسو نه بیا هم مننه کوو چې راسره وئ د خپرونې پای شیبو ته را رسېدلي یو که په لنډو کې مو کومې خبرې زړه کې پاتې وي موږ پوښتلي نه وي نو مایکونه ستاسو چوپړ کې دي نو د ما څخه کومه داسې خبر نشته ده چې هغه په ذهن کې پاتې وي طبعا خبرې زیاتې وي خو کوم هم چې په زړه کې وي هغه نه ده پاتې نو د تاسو او د اورېدونکو څخه یو جهان مننه کوو چې موږ ته وخت راکوئ او د نورو کسانو د موږ خبرې واورېدلې الله تعالی دې وکړي چې د دوی هم خوښې شوي ډیره زیاته مننه هر کله راشئ میدان وردګو ملي راډیو ستاسو خپله راډیو د قدرمنو اورېدونکو ستاسو نه هم یوه نړۍ مننه چې تر دې دمه د اتلانو کارنامې خپرونې سره مله یاست دا وه زموږ د نن شپې اتلانو کارنامې خپرونه هیله من یو چې تاسو به ترې خوند اخیستی وي او د مولوي صاحب د خبرو نه به مو ډېر څه زده کړي وي که تاسو هم غواړئ په دې خپرونه کې را سره میلمانه شئ د جهاد مجاهدت د لیکو خاطرې اورېدونکو سره بیانوئ د خپلو اتلانو اتلولیو
یادونه کوئ نو کولی شئ چې زموږ سره میلمانه شئ. زموږ شمیرې ستاسو سره شته دي، کولی شئ په هغې شمیرو را سره اړیکه ونیسئ او زموږ سره د خپرونه کې له نږدې نه میلمانه شئ. نو د خپرونې وروستۍ شیبې دي، نور نو په خپرونه کې وخت پای ته رسېدلی دی. د تاسو هر یوه نه جدا جدا مننه کوم. تر بلې خپرونې مو زه رفیع الله ارمان لوی رب ته ساتم. هر چیرته چې یاست شپه مو نیکمرغه. د الله په امان، د خدای تعالی په امن کې دی وئ.